احمدزي صاحب لیکلي ښاغلی حسام ځینې وخت موږ چې مطالعه کوو نو له داسې کتابونو سره مخامخ کیږو چې په هغې کې ډېر مغلق لغتونه استعمال شوي او له داسې کتابونو نه یو څه شی اخیستل ګرانه وي. نو پوښتنه مې دا ده چې څنګه دا ډېره ښه پوښتنه ده. زه هم له داسې ستونزو سره ډېری وخت مخامخ کیږم. ځینې کتابونه چې پیچلي لغتونه لري او دا چې ته لغت ویني او زی ډکشنری ته مراجعه کې هغه معنی کې محتوا یې لولي نو دا هغه د مطالعې هغه وخت هغه هر څه ډب کوي. یا مثلا پڅایي چې کله مونږ تیزه مطالعه کو غواړو ته کتاب ختم کو دغه نوې کلمې لغتونه زمونږ هغه د سرعت کچه راټیټوي یا زړه مرته بوج شي چې دا کتاب څنګه خلاص نه کوم مېش را باندې تیر شو کتاب خلاص نشو. زما مشوره دا ده چې څو کار وکړئ. یو دا چې هیڅ کله په مطالعه کې عجله مه کوئ. خیر هغه ما چې خبره وکړه هغه تاسو په ژبه مطالعه و چې تاسو حداقل باید 20 صفحې مطالعه وکړئ. یا دا لومړی هر شی لومړی یو کې ډیر سخت وي خو په عادت باندې په تکرار باندې دا هر څه عادت کیږي او اسانه کیږي. کله چې تاسو هر څه خپل عادت کړئ دا ستونزې ډېرې حل کیږي. لومړی کار دا دی اوله کې چې کله مطالعه پیل کوئ د یو انګلیسي برخه کې مطالعه کوئ ښه دا ده چې هغه لغتونه معنا کړئ هغه لغتونه زده کړئ. بیا وروستیو کتابونو کې چې مطالعه کوئ دغه لغتونه تاسو سره مرسته کوي ورو دغه د لغتونو د ستونزو کچه کمیږي. مثلا په بل کتاب کې همدغه لغت چې تکرار شوی ستاسو ذهن په کار کوي او ضرورت نشته چې بیا ډکشنری ته مراجعه وکړئ. بل مشوره دا ده که غواړئ چې مطالعه مو تیزه وکړئ لغتونه باندې ډېر تم کېږئ ما ځکه د جملې په محتوا کې ځینې جملې داسې دي چې پوره معنا رسوي او اړتیا یې نه وي چې یوه کلمه سړی لاړ شي ډکشنري ته مراجعه وکړي بیرته راشي او بیا هغه معنا کړي او بیا محتوا ولولي نو دا وخت ضایع کوي. د دې لپاره چې تیزه مطالعه وکړئ ښه دا ده چې لغتونو باندې ډېر متم کېږئ. لومړی یو کې لولئ ورو ذهن کې د جملې په سیاق یا د جملې په محتوا کې دغه ستونزه حل کېږي معنا ورکوي. خو که د یوې جملې یا د یو پاراګراف ټوله معنا یوې کلمې ته نښتي بیا نو مهمه دا ده چې ډکشنري ته مراجعه وکړئ. خو که معنا ورکوي کلمه مو نوي زده ضرور نه ده پرې تیر شئ. خو که معنا نه ورکوي نو بیا ښه ده چې ډکشنري وګورئ. بیا دغه ډکشنري کتل به څو ګټي یو به لغت زده شي بل به راتلونکي کې کوم کتاب لولئ په دغه ژبه کې خصوصا انګلیسي یا عربي کې بیا در سره مرسته کوي چې بیا له دغو ستونزو سره مخ نشئ. که نورې پوښتنې ملګري لري کېدای شي پوښتنه وکړئ. ډیره مننه ملګرو کمنټونه کوئ ټول نشم لوستلی خو هغوی چې د هڅونې یا د تشویق او ترغیب کمنټونه کوي کور مو ودان آباد اوسئ. دا یو څه کم تم مطالعه چې مو کړې ده او څه چې مو زده کړي دي تاسو ته رسول دي د زکات ادا کول دي د علم زکات ادا کول دي. یو حدیث کې فکر کوم یا کوم عربي مقوله ده حدیث فکر کوم هغه کې راځي چې هر انسان چې یو مسأله نور ته خي الله تعالی دا او یا مسألو علم غته ورکي نو دا تر ډیر زمون واجبام ده یو څه چې مو مطالعه کړي زده کړیم دي زمون مسؤلیت ده چې تاسو ته تر ورسو ټول ملګری باید دا کار وکړي. هر څوک چې په هر برخه کې په لري د فیسبوک لایو بهترین لار ده لیکنې ډیر خلک نلولي خدا دا چې فیسبوک لایو لاري ویډیوګانو لاري د خپل په حال خلکو سره شریک کړئ ترڅو په ټیلونه کې خپل واجبہ ادا کړي او تر یو کار مو کړی خپل ولست خپل خلک ته ځکه غواړي چې ولست پرمختګ وکړي نو د علم په غاڼه باید سمبال کړي. الله تعالی دې موږ ته د علم په هر کړی او الله تعالی دې تاسو ټول ته د توفیق او ماته د توفیق را کړی چې مطالعه وکړو په تر لاسه کړو او ذهن روښانه کو ترڅو خپل اصلي لار ومومو. زه معمولا خبرې تر اعظم چې فیسبوکي مطالعه او انټرنیټ مطالعه ما درته ویل چې فیسبوکي مطالعه ډیره غیزمنه نه ده. حتی خپل فیسبوک کارول یو څو وخت مخکې ما یو خبر ولوست چې د فیسبوک پخوانی مشر چې وس نشته دی وس مارک زکربرګ دی هغه مخکې د فیسبوک مشر کوم نوم رانه هیر دی هغه ویلي و چې فیسبوک پر روغتیا ناوړه اغیز کوي او فیسبوک داسې ماډیولونه کارولي دي داسې سیستم کارولي دی چې انسان اړکي چې بیا د فیسبوک ته مراجعه وکړي. کله چې فیسبوک بند کړئ زما په کډون تاسو ټول ته معلومه شي څومره نارامه یې چې فیسبوک کې بچي. فیسبوک
فیسبوکي مطالب تر ډیره داسې عکسونه پکې خپرېږي چې انسان ذهن ته صدمه رسوي، انسان په نورو ستونزو ذهني ستونزو باندې اخته کوي. فیسبوکي مطالب باندې اکتفا مه کوئ، مطالب پکې لولئ، ښه دی ځینې ملګري ښه مطالب پکې لولي، خو کتابي مطالعه هیڅ کله مه پرېږدئ. هیڅ شی د کتابي مطالعې ځای نشي نیولی. او کوم اغیز چې کتابي مطالعه لري، نه فیسبوک لري، نه ویبپاڼه لري، نه آیپاډ لري، نه ټکنالوژي لري، نه انټرنیټ، هیڅ شی نه لري. کتابي مطالعه خپل خوند لري. که څه هم نړۍ څومره پرمختللې ده، خو اوس هم هغه کسان چې غواړي ځان پوه کړي کتابي مطالعه کوي، فزیکي مطالعه کوي، دا بهترینه ده. او که انټرنیټي مطالب ولولئ، بهترینه لاره دا ده چې پرنټ کوي بیا یې خپله ولولئ. دا تر ټولو غوره لار ده. زه معمولا په پښتو کې حد اقل په یو ساعت کې کولی شم تر 10 نه تر 40 پورې موضوع ته په کتو مطالب ولولم. خو په عربي کې دا کچه کمه ده، ځکه چې عربي ژبه مې دومره پیاوړې نه ده لکه پښتو. په دري کوم هم دومره کچه باندې شاوخوا 10 پاڼې لوستی شم، ځکه دواړه ژبې مې روانې دي. په انګلیسي کې په لومړیو کې مې حد اقل 15 پاڼې نشو لوستلی، ځکه کلمو سره نوې آشنا شوی او ما نوې نه پوهېدم، همداسې به م ډکشنري ته مراجعه کوله، بیرته چې به بیا راتلم وخت به ټول ضایع کېده. یوه ساعت کې به مې حد اقل 15 پاڼې نشو لوستلی، ځکه کلمې ډېرې مغلقې، عربي ژبه فصیحه ژبه ده، نو اړ کېږي انسان چې باید ډکشنري ته مراجعه وکړي. وروسته اوس فکر کوم تر 10 نه تر 20 دغه منځ کې پاڼې لوستی شم. انګلیسي کې هم خیمه ډېره مطالعه کولی شم. نو که غواړئ که دغه خپل عادت کړئ، وخت په وخت باندې په ځان باندې فشار راولئ. وایي چې دا حافظه ځینې علما یې ردوي، خو اصلي خبره تر ډېره حده بنسټیزه ده، اساسي ده، چې دا ذهن د ربړ خاصیت لري. کله چې انسان څومره کش کوي، کش ورکوي. خو که مطالعه په دې معنی چې مطالعه کې فشار پر راولي، ذهن پراخه کیږي، دا خاص کچه لوړیږي. خو کله چې مطالعه نه کوي، دا بیت په دې معنی چې هغه لشتوک یا کش کی یا ربړ کش کی بیت چې پرې د خپل ځای ته راځي، راټول شي، ذهن هم همداسې راټولیږي او بیا ډېر ستونزمنه وي چې یو څه پکې ځای کړي. یا بل مثال، ذهن یا حافظه انګار ته ورته ده. انګار ته چې کله پکې وي، نو د حافظه روښانه کیږي یا انګار روښانه کیږي او ټول په سور انګار باندې بدلیږي. خو که پکې دې ودرو، پکې ورته نه وهي، دا انګار به توريږي او هغه پوخت تاویږي. حافظه هم دې ته ورته ده. کله چې ورته مطالعه کوي، په دې معنی چې انګار ته پکې وهي، حافظه تازه کیږي، دا خاص کچه لوړیږي، ذهن پیاوړی کیږي، پوهه لوړیږي، د تحلیل کچه لوړیږي، د مسایلو درک، پوهه، خبرې اترې هر څه ورسره لوړیږي. خو که مطالعه نه کوي، په دې معنی چې دا ټوله کچه راټیټیږي او وخت تر بله حافظه سستیږي یا ضعیفه کیږي او وخت تر بله بیخي د انسان ذهن تور شي، هیڅ څه ته په اصلي او هغه اساسي لیدلوري نه پام نه کوي. نو د دې لپاره چې رښتینی انسانان شو، د دې لپاره چې خپل مسؤلیت ادا کړو، د دې لپاره چې الله تعالی ته یو مثبت یو صحیح ځواب سره لاړ شو، نو مطالعه کوي. د مسلمانانو د مطالعه اوسنی وخت، اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ او د افسوس وړ دی. مسلمانان باید مطالعه وکړي تر څو پرمختګ وکړي. نور نړۍ وګوري، هغه وخت پرمختګ پیل کړی دی چې مطالعه کړې ده.